نن ټاټوبل ویاړونو برخمن وطن افغان وطن وطن افغان وطن وطن را باندې ګران لکه ایمان د روح او تن وطن افغان وطن وطن افغان وطن وطن عظمت زلی وطن په جهاد للی وطن. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه چې راغلی او د پروژې نه مو لیدنه وکړه. نوم مې عبدالغیاث دی، د وحیدیه ساختماني شرکت سره د ساختماني انجینر په حیث کار کوم. دغه پروژه چې دا په حاجي عزیز منوم کلي کې تطبیق کیږي په 15 ناحیه دریم ګذر کې، او دغه پروژه چې دا 320 متره اوږدوالی لري. دغه سړک 8 متره او 20 سانتي د دې عرض دی او کانکریټي سړک دی. تر اوسه پورې د دې پروژې هغه ابتدایي کارونه ختم شوي دي. تقریبا 50% کار دی تکمیل شوی دی. کندنکاری، ایکسکیویشن، سب ګریډ دا تکمیل شوي دي. پیلن چې اوس کوم کار روان دی دا سب بیس دی. اوس پیلن موږ سره یو یا کاریګر کار کوي او کوم کار چې اوس روان دی دا سب بیس دی. 3 میاشتې وخت لري او نیمایي وخت شوی دی، نیمایي پاتې دی. 50% کارونه پرمخ تللي دي. 50% کارونه انشاءالله راتلونکي په ښه کیفیت سره انشاءالله ترسره کیږي. نوم خدای داد دی. زه د جاجس په ساحه کې کار کوم. مخکې خو مو ژوند سره ستړی و، ته باور وکړه چې دې څه د به مو نه درلودلی. نو اوس په دې خوشحاله یو چې دلته په دې کوڅو کې دا خامه کوڅې دي او دا کار پشکې شروع دی. موږ ډېر خوشحاله یو. بیا د امارت په راتګ سره زیات ځایونه کار شروع شوی دی، ډېر خلک مصروفه دي. نو غواړو چې تر دې هم ډېر سي، ولې په دې چې خلک ډېر دي د کلي، اقتصاد کمزوری دی، د خلکو ځوانان مو ډېر دي، کار کم دی، باید تر دې اضافه سي. اوس په دې کوڅه او په دې کوڅې زموږ کار مخ ته داسې نه لري چې زموږ ژوند پرمختګ وکړي. موږ چې په هره ساحه کې کار شروع سي موږ خوشحاله کېږو او خپل ځان تر هغه حده پورې پشکې ستړی کوو چې موږ د خارج خواریو ته ځو یا بل ځای ځو یا بل ځای ځو، دلته ډېر ځان ستړی کوو، ډېر خوشحاله کېږو چې زموږ خپل په ساحه کې کار شروع وي. نو ځوانان ډېر دي. خواهش مو اول خو دغه دی، یا مهم خواهش مو دغه دی چې باید کار ډېر سي موږ ته. دا چې موږ په دربدرۍ کې وخت تېرو نو چې خپل کوڅه جوړ کړو، خپل سړک جوړ کړو، خپل ډبر جوړ کړو، بس موږ ته دغه مساعده سي، دا زمینه برابره سي، موږ ډېر خوشحاله کېږو. زما نوم شېرعلي ظهیر دی. ډېر خوشحاله اول په دوکانو کښېنستلو چې د ورځې به مو یوه کوتۍ سګرېټ څکوله، اوس سګرېټ هم پام نشته. ډېر خوشحاله یو. کور یې ودان. زه حمیدالله د 15 ناحیه اوسېدونکی. دلته چې موږ راغلي یو، دلته موږ خپل کار کوو او د دې انجینران سره موږ ښه ګزاره کوو او دوی موږ سره ګزاره کوي. دلته به تقریبا موږ 70 کسه کار کوو او موږ غواړو چې موږ په کلي کې نور کارونه وشي. نور رحمت الله دی. موږ په دې باندې ډېر وخت کوشش کوو چې موږ ته دا ځای راغلی دی چې په ژمي به داسې خټې وي چې جومات ته به نه سو تللی. نو بیا پروش کال کور یې ودان، دغه 2 سړکانه ته جوړ شوه. سږ کال بیا د دغه غلط رالی، نو بیا د دې سړک کار شروع شو. د انجینرانو ته دې خدای خیر ورکړي چې زموږ دا کار په راسک کوي. دغه زموږ مېمنان یې په دا کار اچولي دي، بیا کاره ګرځي، په کوڅو کې ګرځېده. نو اوس هغه کار نه و، اوس کار ورته پیدا سو، اوس کار کوي، د خپل د بچیانو یو ګوله پیدا کوي. افغان وطن وطن د نن ټاټوبل ویاړونو برخمن وطن افغان وطن وطن افغان وطن وطن را باندې ګران لکه ایمان د روح او تن وطن افغان وطن وطن افغان وطن وطن